قدرمندو انسان دی دنیا ته د یو مختصر زندګۍ دپاره میلمه راغلی دی او د انسان د راتلو مقصد دی هغه مقصد الله جل شانه بیان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسان او جنات دا د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دي بل ځای کې راځي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آیا ستاسو دا ګمان دی چې تاسو عبث پیدا شئ تاسو به زما اړخ ته نه راځئ ولې نه مونږ ټول به الله ته پیش کیږو دنیا کې کم زندگی کم ژوند مونږ تیر کړی دی د دې حساب کتاب به مونږ الله له ورکو هر انسان به الله جل شانه ته پیش کیږي یو سخت ورځ را روانه ده د قیامت ورځ را روانه ده په هغې کې به هر انسان سره د هغه د زندګۍ او هغه چې څه کړي دي د هغې حساب به ورسره کیږي